أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم. يوم الفتح د 7 د افغانستان د تاریخ یو ویاړلې ورځ. دا ورځ چې د سترو سرښندنو او قربانیو په برکت لاسته راوړل شوې، واقعا د افغانستان د تاریخ یوه ویاړمنه ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې متربصینو، منتظرینو، مرتقبینو، راشدینو، منافقینو، مفسدینو او منکرینو یې تصور هم نه کاوه. ولی د انسانیت د خلقت د مقاصدو لارویانو د خپل رب په وعده باور درلود، د خپل رب د نصرت په وعده، او د همدې وعدې په اتکای په خالی لاس د عصر له ستر فرعون سره 100 کلنه مبارزه ترسره کړه او بالاخره خپل سپیڅلي هدف ته چې د اشغال څخه د افغانستان ازادي او په افغانستان کې د اسلامي شرعي نظام حاکمیت ورسېدل. موږ د همدې ورځې په مناسبت ټولو مسلمانانو او مجاهدینو ته مبارکي وایو. مسلمانانو او مجاهدینو، په افغانستان کې د حاکم شرعي اسلامي نظام د استحکام لپاره مبارزه د هغې مبارزې تسلسل ده چې د دې نظام د راوستلو لپاره تیر 100 کاله ترسره شول. د دې نظام د استحکام لپاره به اوس هم مبارزه هغه څوک کوي چې له دې نظام سره عقیدتاً، فکراً او ایماناً ملګري شوي وي. هغه څوک چې د مادیاتو او امتیازاتو په خاطر له اسلامي امارت سره ملګري شوي وي، له هغوی څخه د نظام د استحکام لپاره د مبارزې او قربانۍ تمه مه لرئ. مجاهدینو، هغه څوک چې پرون د سرو لښکرو په خلاف د سپېڅلي جهاد د ثمراتو د ضیاع لپاره کار ترې واخیستل شو، نن له هغوی څخه د تیر 100 کلن اشغال په وړاندې د سپېڅلي جهاد او قتال د ثمراتو د ضیاع لپاره کار اخیستل کیږي. موږ د نفاق او فساد د هڅو ته له وړاندې څخه پیشبین وو. د دې هڅو ټول ابعاد مو تر ټینګ مراقبت او څارنې لاندې وو، او له مخکې څخه یې په وړاندې کلک او قوي تدابیر لرو، او د لوی الله جل جلاله په نصرت به کله هم دا هڅې خپل مراد ته ونه رسیږي. موږ د دې نظام تر چتر لاندې یوه ورځ ژوند د دنیا له ټولو مادیاتو او امتیازاتو څخه غوره بولو، او انشاءالله زموږ د سپېڅلي جهاد او قتال